دغه ملګری به بدله دوشي غواړم چې مدرنجکو په ټپک راغی بیمار سړی په چورلک راغی خو د ناوګۍ په سړک راغی دغه شعرونه چې مدرنجکو په ټپک راغی بیمار سړی په چورلک راغی او د ناوګۍ په سړک راغی او د اپریشن ټکونه ټول شوي دي روزمین غازي منګ د عزم تشدد په فلسفه روان یو د باچا خان بابا په ښکلې نظریه روان یو او پښتنو رسو به منزل ته نا امیده نشي چې د لاټین په رڼا موږ په توره شپه روان یو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه. زه ستاسو په دې احتجاج کې د یو لیکوال په حیثیت شامل یم او شعرونه به راسره وایم. خپل خاوره خپل اختیار غواړو، مونږ پښتانه یې ښه په جار غواړو او غازي مونږ نشو انتظار کولی، مونږ په سمسور فصل کې لار غواړو. او راځئ چې پراڼه ځو د امن د سندرو شونډې، تر څو به مونږ د احساس ژبې ګونګی ساتو او په خپله خاوره خپل اختیار که بل له ورکړله مونږ بیا به تل غاړو کې رسۍ د غلامۍ ساتو. او یې غازي مینه به د مرګ تیاري نه پرېږدو مونږ، که مړه شو مړه دې شو خو مینه به ژوندی ساتو. او د جنګ ستړي شوي لږ د مکه پښتانه، د امن په دې لار د ځان سره که پښتانه. او راځئ چې د قلم کتاب محنت په پښتنو کو، په دې به مې خلاصېږي د ټوپکه پښتانه. راځئ چې د قلم کتاب محنت په پښتنو کو، په دې به مو خلاصېږي د ټوپکه پښتانه. او د امن جنډه پورته که د امن نغمې وایه، راویښ کړه د کابله تر اټکه پښتانه. او تر څو به مسافر ګرځي په نورو وطنونو، ایسته په دې خپل وطن پوره که پښتانه. او که ښکار له د زمروزې دا یوه خبره واوره، نو ملګري څو د ځان سره کره که پښتانه. د ازادۍ جنګ چې ونه کړو د نظام سره، پښتنو تل به غلامان د غلام سره. د ازادۍ جنګ چې ونه کړو د نظام سره، پښتنو تل به غلامان د غلام سره. او مونږ په دې خاوره په خپل کور کې هم په امن نه یو، مونږ په دې خاوره په خپل کور کې هم په امن نه یو. ټوپکې سر تږدو مونږ سم د ماښامه سره. او څوک چې راځي پښتون هېواد له مو جنګونه راوړي، څوک چې راځي پښتون هېواد له مو جنګونه راوړي، رانغله څوک مونږ له د امن د پیغامه سره. او چې د چلول او د فریب په دا Leo da. یو لاس کې ټوپک بل کې قلم دی زما، عمل پرست یم خو خاوند مې د بدنامه سره. او په روغو سترګو چې رپال کړي د ړندو نه وروستو، ژوندون تېرېږي د غازي د داسې قامه سره. دوه شعره دي چې تر څو چې په دې خاوره د نفرت خبرې کېږي، حیران یم چې به څنګه د محبت خبرې کېږي. بیا هلته کې ضرور د بغاوت خبرې کېږي.